فاطمي صاحب د نورستان کامدیش ولسوالۍ په باغچه سیمه کې د پاکستان پوځي رژیم له لوري پر یو ملکي موټر برید شوی. په دې پیښه کې یو ډاکټر له خپل 4 کلن زوی سره یو ځای شهیدان شوی. د پاکستان پوځي رژیم د جنایت ته په کتو ولې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امنیه شورا او نړیواله محکمه چوپه پاتې ده او د دې چوپتیا لامل واقعا له ایران سره د اسرائیل او امریکا جګړه وسیمه کې روان تاوتریخوالی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو او تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. څنګه تاسو معلومه ده ملګرو ملتونه ځانته ځینې اصول لري. یو خودکار سیستم لري چې په خپل باید عمل وکړي، بل دا چې باید هغه متضرره ټولنه چې دا یا مملکت چې دی هغه باید خبر ورکړي یا تقاضا وکړي. دا دوه طریقې دي. تاسو معلومه ده چې خودکار سیستم کې دی چې یو خبر نړیوال راپور ورکړ شي بیا دوی خودکاره دغه اقدامات کوي. چون د افغانستان راپورونه نړیوال سټیج باندې نه راپور کیږي، د لپاره کله محلي په سوشل میډیا باندې راپور کیږي هغه قابل د اعتبار نه دي نړیوال سطح باندې. هغه خبرونه چې فرضاً د مملکتونو د وزارت خارجو د طریقې نه او بامدارنګي په لویو لکه الجزیره شو، سی ان ان شو، بی بی سی شو، په داسې لوی چینلونو کې دا راپور شي او هغه راپور هغه ته واخیستل شي وسپارل شي، دا بیا دی په موثق خبر په اساس باندې د دغه کوي او عکس العمل ښکاره کوي. د افغانستان بدبختی دوه شی ده. یو دا د زموږ خبرونه نړیوال سټیج باندې نه نشریږي، سوشل میډیا کې دي، سوشل میډیا اسناد اعتبار نه لري. دویمه بدبختی دا ده چې زمونږ روابط د نړۍ سره ښه نه دي، موږ په رسمیت نه پیژندل شي بنان چې هر ضربه او هر درد و غم راته رسیږي زمونږ فریاد څوک نه اوري، زمونږ اواز څوک نه اوري، ځکه خو ستاسو په حق باندې هلته عمل نه کیږي. لپاره دی چې عمل وشي دوه کاره باید موږ وکړو. یو دا دی چې داسې واقعاتو کې نړیواله میډیا باید پکې داخله کو. خپل وزارت د خارجه ځانته د میډیا ریاست لري، هغه باید تماسونه ونیسي، د خلک باید راوغواړي او دا سیمې پی او کتل شي او دا راپور شي. دویم دا دی چې لکه بل دفعه چې ما ویل چې د ملګرو ملکونو نه چې هغه کې هندوستان او روسیه او دا دي او تاسو کته هندوستان د همکاري وکړله دا ځلې په مشورې امنیت کې د موضوع د حملو د پاکستان چې په دغه کابل کې وکړل 300 تنه شهیدان کړل دی الته هغه د اوچته کړله. هر خبر چې د واقع کیږي باید موږ مستند روزمره دا باید هندوستان سره شریک کو. هغه توی چې دغه بل واقع وشو د اسناد دا تاسو راپور کوي. یعنی په دې مرحله کې چې موږ په رسمیت نه پیژندل شوی منګه کول شي د هندوستان نه د وزارت د خارجه د هندوستان نه د یو کمیونیکیشن لارې پایز باندې استفاده وکړو. دا په مملکتونو کله چې په نړۍ کې تاسو ارتباطات سم نه دا اصول شته. او زه به یو مثال درکم ځکه چې بعض دوستان په دې پوه نشي به دینه غلط برداشت کوي چې څنګه موږ به ټول کا اوس دغه د امریکا او د ایران ترمنځ چې اوس روابط دي دغه چې خاتمي دغه خامنه‌ای بیانیه ورکړې و، مشتبه خامنه‌ای د سویس د لارې نه ورکړې و. سویس ته اطلاع ورکړله چې موږ بیانیه ورکو، موږ سره د سټیټ ډپارټمنټ د امریکا موږ سره روخ کوي. کله چې خامنه‌ای بیانیه ورکوله مستقیما سټیټ ډپارټمنټ د امریکا اوریدله 12 دقیقې بیانیه او 12 دقیقې بیانیه هغه اوریدله. کې دته دغه د دریم ګړي په ذریعہ باندې سالسي په ذریعہ باندې دغه انټرمیډیشن وای چې یعنی تماس نیول کیږي. نو خلپاره د دې چې منګه دا کار کو هندوستان یو مملکت دی چې حاضر دی موږ سره د مرسته وکي. د لیازن افیس په ایز باندې د ارتباطي دفتر په ایز باندې منګه کولای شو چې هندوستان ته به د خپل واقعیت چې کیږي هغه ته ورکو، هغه به د شورای امنیت په سطح زموږ आवाज بال ته رسیږي، دا به ریکارډ کیږي او د پاکستان چې الته بیا کله زی دا کې هغه داګانی بیا سمې نه ثابتېږي ځکه مخکې نه راپور الته موجود او بده دا په ریکارډ کې راځي. او په عین حال کې موږ د دې نه علاوه دا کولای شو چې دا به موږ امنیسټي انټرنیشنل ته او آی سی سی ته دا باید ورسو او د دې کاپیګانې ورکو ترڅو دا په دې نړیوال سټیج کې هم ریکارډ وسی. دې لپاره د دغه فعاله خارجه پالیسی پکاره ده، اکټیو فورین پالیسی نه پاسیو. زمونږ پالیسی پاسیو ده او دا ما بار تکرار کړی ده چې اسلامي امارات باید دغه سټیج نه ووځي
او فعال سټیج ته لاړ شي او د دې لپاره سیلونه جوړ کړي. هر سیل کې باید کافي فعال نفر ولري چې دا کارونه روزمره د ساعت په حساب 40 ساعته باید وشي، نه چې د ورځې وشي او مازدیګر نه دفتر بند شي بیا سبا سهار راشي. نه، 40 ساعته سیل باید موجود وي. ځکه دنیا کې کله چې امریکا کې ورځي دلته موږ ته ماښامي، کله زموږ ورځي هلته ماښامي، نو 40 ساعته کار پکار دی. فاطمي صاحب، په کابل کې میشت نړیوال بنسټونه لکه یونما یا د اتحادیې اروپا استازي دوی خو کابل ته د معتادینو په شفاخانه باندې د پاکستان پوځي رژیم چې کوم جنایت ترسره کړی ورغلل، نږدې ولیدل، دوی خپله دا تایید کړه، صرف ویې غندل. آیا د دوی ستاسو خبرو ته په اشاره او د دوی غندل یا د دوی هغه چې یونما هم خپله ویله چې له دله له سلو زیات په دې پیښه کې شهیدان شوي دي، د دوی دغه ثبوتونه وړاندې کول هم تاثیر نه لري؟ دا لري. دا مثبتو دا کار اول ځل لپاره وشو چې د اروپایي ټولنې او د دغې په حساب د ملګرو ملتونو یوناما د استازي دلته وو او د یې ښه شو دا فلمونه یې واخیستل، صحنه یې وکتله، ما په خپله هغه ټول دقیق وکته. د کې رسمي استازي داسې کم دغه شول باصلاحیته، صرف د مدني ټولنې په شکل کې دوی دا کار وکړه. خو بیا مثبتو رسما دا دی چې هغې یو رسمي هیئت راشي او دلته دا شي، دا به ټول نه ډېره بهترې. او د اسلامي امارت کولی شي چې متقي زنګ وهي د ډیکارلو سره یا د دوی سره خبرې وکړي، د هغې نه تقاضا وکړي هیئت راولېږل شي، دا ځای وکتل شي، دا رسما دا راپور جوړ شي، هلته لاړ شي. حداقل دا کار خو اسلامي امارت په مستقیم ارتباط سره کولی شي. بله. منظور پښتون په پښتونخوا کې میشت سیاسي ګوندونو او تېره ورځ په خپلو اختریزو پیغامونو کې پر کابل د پاکستان وروستی بریدونه په کلکه ټکو وغندل او حتی پښتون دا هم ویل چې د پاکستان پوځي رژیم پر ضد به په جنیوا کې لارون هم ترسره کړي. آیا پر دغه پوځي رژیم د دغو ګوندونو سیاسي فشارونه به پایله ورکړي؟ نه، سیاسي دغه هلته په نظام باندې د تاثیر نه لري. اخلي ټول نیسي، بندي کوي، وهي ټکوي، په حساب چې څوک سړک ته راووته عکسونه یې ورته اخلي، یو تعقیبوي. دومره تاثیر نه لري. خو د نړیوال دغې لپاره تاثیر لري چې نړۍ متوجه کېږي چې پاکستان کې خلک ناراضه دي. بل دا دی چې خپله ملت په دې پوهېږي چې څومره کسان ناراضه دي. دغه جنبش د حرکت له قوي کېږي ځکه چې خلک جرأت پیدا کوي چې راووځي، او کله چې ملت راوځي او دغه کېږي خود به خوده په نظام باندې تاثیر اچوي. که هغه یې ومني که ونه مني معذرت غواړم، که هغه یې ومني که ونه مني، په حقیقت کې تاثیر په دې پې کوي چې په آخر کې چون ملت راوچت چې قیام وکړي، خبرو ته غوږ نه کښېنږدي، آخر کې د نظام راپرځولو مسله ده. او همدا خبره ده چې پاکستان کې فعلا دا نظام چې دی دا د ټینګ نه دی، دا په د ازمهلال خواته روان دی، د نابودۍ خواته روان دی. او دا به انشاءالله که نن که سبا دا کار به کېږي لپاره دی چې سیاسي د لحاظ نه، اقتصادي لحاظ نه، ټولنیز د لحاظ نه هغه شیرازه دی د نظام، جعلي نظام دی، چون د حقیقي نه دی. دا د ټینګ نه ده. بلوچ جدایي غواړي، پښتانه جدایي غواړي، سندان جدایي غواړي، کشمیر جدایي غواړي، ټول اصلحو ته لاس ورپورې کړی دی. مسله جنګونه روان دي، نظامیان په هیڅ ځای کې محفوظه نه دي، پولیس په هیڅ ځای کې محفوظه نه دي، موټر نظامي د منطقې نه تېرېدی نه شي. په هر ساحه کې خلک ورته همدا وایي چې موږ دلته کوم سیاسي غونډه کوو، پوځ د دلته نه وي، پوځ د دې نه ووځي. نو په داسې حالت کې یو مملکت ساتل او کنټرولول اسانه خبر نه ده. خود به خود ښکاري چې اولې که آخرې دا به ځي د ټوټې کېدو لخواته او پاکستان به د منځه ځي. بله. فاطمي صاحب، د پاکستان له لورې د دغه اختر په ورځو کې د اوربند نقص ته په کتو، دغه اوربند به له اختر وروسته هم دوام پیدا کړي؟ اوربند دوام پیدا نه، اوربند وخته مات شوی دی. اوربند په اوله ورځ د اختر مات که په کونړ 159 راکټه درته وویل، په دویمه ورځ مات که په باندې دغه وکړل، هلته 15 مرمۍ ولې. نن درېیمه ورځ دی ستاسو په حساب اختر، زموږ خو دویمه ده، ستاسو درېیمه ده. نو په دې د درېیمه ورځ هم هلته په کامدیش کې نو دا اوربند خو هېڅ نه و. دا اوربند خو خپله دغې ویلې، وزیر دفاع یعقوب ویلې چې پاکستان دا اوربند نقص کړی دی او د منتظر د ځواب دی اوسي، د اختر نه پس ځواب ورکوو. نو د اوربند د پاکستان سره دا خو زما خبره تاسو ته معلومه ده، زه په تکرار سره کوم، بې معنا ده دا خبره، مفهوم نه لري.
او دا تر هغه پورې نشي حل کېدلی دا خپله دننه دغه نشي نه په دې قراردادونو کېږي نه په اوربندونو کېږي او نه د مملکتونو په ثالثۍ سره کېږي دا لاره د حل نه ده. نو راتلونکی به څنګه کېږي؟ راتلونکی ډېر خونړی دی، جګړه پراخېږي، جنګ به لویېږي. څه په هلته د ایران او د امریکا جګړه چې د هغه هم په پراخېدو ده او که هغې کې سعودي دخیل شو او هغې پاکستان پکې راکاږه نو لمن به دې غاړه راورسېږي او په عین حال کې زمونږ جګړه چې د پاکستان سره ده دا د خاموشۍ نه بلکې د پراختیا خواته ځي او حملې به نورې هم زیاتې شي. کېدای شي چې قوا راننباسي په ځمکه باندې د دې امکانات هم شته دی چې هغې تصمیم ونیسي چې په ننګرهار یا په کونړ یا په خوست باندې راننوځي. د دې شي ته هم باید د خلکو مخکې نه ذهنونه آماده وي چې دا شی امکانات لشته دی، پاکستان دا شی په ذهن کې ګرځي او نظامیان یې دا دغه کړی دی چې موږ به ځو سیمې به نیسو او کوم سیمې چې موږ نیسو هغه به شمالي تړوالې ته سپارو چې هغې به ده کوي او هغې ته معلومه نه ده چې هغه شمالي تړوال ته یې وسپاري په څه به یې ساتي، ساتلی خو یې نشي خو نظامي دغه نه دي. نو عین رقم موږ هم باید دا زما دا مشوره پخوانه وه چې موږ دننه د ډیورند د کرښې نه هغه اړه چې کوم سیمې نیسو پوستې نیسو موږ یې باید ټي ټي پي ته او بي ایل ای ته په کوم یو بلوچستان ساحه کې دي باید بي ایل ای ته یې سپارو او کوم ځایونه چې د خیبر پښتونخوا په ساحه کې موږ نیسو باید موږ یې ونیسو پاکستان ته یې بیرته ورنکړو او ټي ټي پي او د دې ګروپونو ته یې ورکړو. خو هغې بیچارهګان دافع هوا نه لري، که دافع هوا سیستم یې درلودی بیا د ځمکې چې موږ نیولې دی ساتلی شولی خو چون پاکستان تیاري رئیس میزایل لري که ځمکه ومنیول شي راځي وهي نو لږ ذره ستونزمنده خبره ده. نو پاکستان دغه پروګرام لري چې تا نه به ځمکه هم نیسي او مخالفین به راولي او هلته به ځای په ځای کوي خو وخت و زمان سره به ګورو انشاءالله چې دوی که راغلل بیا به مېلمستیا به یې ورته کوو په هماغه وخت کې. بله فاطمې صاحب په ډېرو لنډو کې په دې لکه څنګه تاسې ورته اشاره وکړه چې هلته سعودي عربستان هلته د ایران جګړه او د خپله د پاکستان په څو ژوو کې ښکېل کېدل دې وضعیت ته په کتو د هند ونډه به څه وي په دغسې وضعیت کې؟ د هند ونډه دا ده چې هغه ویلي دي چې زه تیاري او میزایلونه او نور اسلحه چې زه قوي لرم د افغانستان نه نه سپموم دا ورسره مرسته کوم. که په صورت د دې کې که جنګ د ونښلي او پاکستان د ایران مقابل کې لاړ شي چون یو ښه موقع د هندوستان کولی شي چې هغه هم په همدې وخت کې برید وکړي او پاکستان که د هغې برید وکړه دې برید وکړه موږ تاسو هم باید موقع نه استفاده وکړو او څومره ساحې ته چې ورتللی شو باید لاړ شو او ټي ټي پي دا هم باید فعال کړو. په هغه صورت کې که ایران هم شي او هندوستان او موږ شو بیا پاکستان نور د تاب نشي راوړلی مجبور د اسلحه کېږي او تسلیم شي او که مقاومت کوي د کېږي وهل کېږي به ځکه هند به یې وهي ایران به یې وهي او د ځمکې د خوا نه موږ تاسو وو موږ تاسو خو هوایي نه شو وهلی ایران یې هوایي هم وهلی شي ځمکنی هم وهلی شي هندوستان یې هوایي هم وهلی شي ځمکنی موږ هوایي څه شی نه لرو نو هغه خو به زمونږ د بعضو مشرانو ویلي چې خو مباح دی دا شی مباح دی دا نه کوو نو د ځمکې د خوا نه خو حلال دی هغه به پرې ورځو. په داسې حال کې چې د هند دفاع وزیر له دې مخکې ویلو چې تر د سندور عملیات پای ته نه دي رسېدلي یعنې کېدی شي په همدغه موقع کې دوی خپل هغه سندور عملیات ته دوام ورکړي او همدې لپاره هغه ژوندی ساتل دی سندور عملیات لا موږ بند کړي نه دي ژوندي دي موږ موقع ته ګورو د موقع په نزاکت سره به موږ خپل صندور عملیات چې دي به دوباره شروع کوو او ادامه به ورکوو. د نړیوالو چارو کارپوه سید بلال فاطمي په خپرونه کې مو له ګډون څخه نړۍ مننه چې ومبللم.